ډونالډ ټرمپ ولې بیجینګ ته سفر وکړو او ولې مجبور شو چې له شین جین پینګ سره مخامخ لیدنه وکړي او تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې ولې له ټرمپ سره په دې سفر کې د امریکا ستر اقتصادي او ټکنالوژي تر ټولو لوی کسان شامل شي لکه د اپل مشر ټیم کوک، د ټیسلا او سپیس ایکس مالک ایلن ماسک، د بلیک راک ستر مشران، د میټا کمپنۍ غړي چې په اوسنی وخت کې فیسبوک، انستاګرام، مسنجر، واتس اپ او ټریډز د دې کمپنۍ مربوط اپس دي او ډیر نور امریکایي صنعتي او اجرایي مشران لکه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر، د خزانه وزیر، د سوداګرۍ وزیر او د امریکا د سوداګرۍ استازي هم شامل دي. اوس اصلي پوښتنه دا ده ولې آیا دا یوازې یو عادي اقتصادي سفر دی؟ نه، دلته تر شا یو ډیره لویه نړیواله لوبه روانه ده. ټرمپ ښه پوهیږي چې هر نړیوال سفر مشخص هدفونه لري. هیڅ ولسمشر یوازې د چکر لپاره نه ځي. هر ملاقات، هر لاس ورکول او د هر مسکا تر شا ژور سیاسي او اقتصادي پیغام پروت وي. زما په شخصي نظر ټرمپ به په دې سفر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ حتما په دوه لوی موضوعاتو هم خبرې وکړي: پانګونه او اقتصادي معاملې او تر ټولو خطرناکه موضوع د ایران کړکېچ. خو تر ټولو ستره ستونزه چې دا مهال یې هغه د پښتنو په اصطلاح ټرمپ لکه د مارګر کړی هغه نه اقتصاد دی او نه چین، بلکې د امریکا راتلونکي منځمهاله ټاکنې دي. په نومبر کې د امریکا میډ ټرم الیکشنز ترسره کیږي او د ټرمپ اکثریت اوس دومره کمزوری شوی چې که په دغه ټاکنو کې ماتې وخوري نو د هغه سیاسي غرور به سخت ولړزیږي. د ټرمپ ټولې توندې ویناوې، د سوشل ټوټ پرله پسې پیغامونه او هر ورځ جنجالي سرګردونې دا ټول په بېساري شکل بې اغېزه شوي. خو پوښتنه دا ده له دې هر څه سره چین څه اړیکه لري؟ اصل کې د ټرمپ ټوله اقتصادي فلسفه په یوې جملې راسرخي: میک امریکا ګریټ اگین، یعنی امریکا باید بیرته خپله فابریکه شي. امریکا ولې د نړۍ له هر ځایه واردات وکړي؟ ولې خپله تولید ونه کړي؟ په اصل کې دا فکر غلط نه دی. چین هم همدا کوي، نو امریکا یې ولې ونه کړي؟ خو ستونزه دا ده چې ټرمپ دا لوبه په داسې سخت او توند شکل پیل کړه چې اوس پکې په خپله بند پاتې شوی دی او دلته بیا د ایران جګړه د ټرمپ لپاره په یو خطرناک دام بدله شوې ده. اوس که راشو اصلي او تر ټولو خطرناک بحث ته، نو ډیری خلک فکر کوي چې د امریکا او ایران جګړه یوازې د دوه هیوادونو ترمنځ عادي شخړه ده، خو حقیقت تر ډیر ژور دی. که څوک وایي چې ایران په زړورتیا جګړه کوي نو دا خبره تر ډیره حده سمه ده. ایران تر اوسه نه دی تسلیم شوی، د هر برید ځواب په سخت ډول ورکړی، خو د دې جګړې تر شا یو بله پټه کیسه هم روانه ده. کله چې اسرائیلو د فبرورۍ پر 28 پر ایران برید وکړ نو تل ابیب خپل هدف ډیر واضح ټاکلی و: ریجیم چینج، یعنی د ایران د نظام بدلون. اسرائیل باور لري چې د ایران اوسنی نظام هیڅکله د اسرائیلو سره دایمي جوړ نه راځي، نو ځکه باید ختم شي. د اسرائیلو هدف یوازې پوځي برید نه دی، هغوی غواړي د ایران بلاستیک توغندي ختم کړي، د اټومي پروګرام لای ورماته کړي او د تهران اوسنی نظام نسکور کړي. خو امریکا په بشپړ ډول مغشوشه ښکاري او کله چې دلته امریکا وایو نو اصل اشاره ټرمپ ته ده. ټرمپ هر ورځ خپل دریځ بدلوي. یوه ورځ وایي سوله نږدې ده نو د تیلو بیې راټیټې شي، بله ورځ وایي جګړه لا پسې پراخیږي نو نړیوال مارکیټونه ولړزیږي. داسې ښکاري لکه ټرمپ چې له نړۍ سره د ماشومانو په شان لوبې کوي. سحر کې جنگ، غرمه کې انډیوالي، مازدیګر کې بیا جنگ، اما ماښام کې بیا جوړه. نو هیڅوک نه پوهیږي چې سبا به ټرمپ کوم رښتیا، کوم دروغ او کومه ډوزه ولي. همدا بې ثباته چلن اوس د امریکا لپاره ستر سرخوږی جوړ شوی. بل طرف ته اسرائیل بیا هم خپله اوږدمهاله جګړه مخ ته وړي. هغوی پر حزب الله فشار زیاتوي، ورو ورو به خپل پلانونه عملي کوي او بیا به بیرته د ایران دننه هدفونه په نښه کوي، ځکه اسرائیل باور لري چې د دوی امنیت یوازې د خپل کوچنی هیواد تر سرحدونو محدود نه دی. که د منځني ختیځ نقشه وګورو نو د پراخو اسلامي هیوادونو ترمنځ یو ډیر کوچنی اسرائیل پروت دی، خو سره له دې کوچنیتوبه اسرائیل ځان د سیمې د بقا جګړه کې ویني. خو تر ټولو جالب ټکی دا دی په داسې حال کې چې د امریکا ګڼې پوځي اډې زیانمنې شوي، ایران لا هم د تیلو او غازو په برخه کې بشپړ هدف نه ده ګرځېدلی. ولې؟ ځکه نړۍ د انرژۍ له بحران ویره لري. ځینې شنونکي باور لري که د ایران د تیلو لوی تاسیسات په نښه شي نو نړیوال اقتصاد به سخت ټکان وخوري. همدا لامل دی چې ټرمپ تر اوسه د بشپړ برید جرأت نه دی کړی. خو دلته بیا یوه بله خطرناکه پوښتنه هم شته: آیا ایران واقعا په خپل زور دومره قوي جګړه کوي
که نه تر شای څوک ولاړ دي. نو په اصل کې حقیقت دا دی چې ایران یوازې نه دی. ایران تر اوسه په ډیر قوت جګړه کړې، خو دا ځواک یوازې د تهران خپل داخلي ظرفیت نه دی. د بعضې راپورونو په اساس د دې جګړې تر شا د نړۍ دوه ستر ځواکونه ولاړ دي، چین او روسیه. ځینې لویدیځ شنونکي باور لري چې چین او روسیه ممکن ایران ته د استخباراتي او تخنیکي همکارۍ ځینې محدودې بڼې برابروي. یعنی ایران ته یوازې وسلې نه ورکول کیږي، بلکې لاره هم ورښودل کیږي. یعنی دا معنا لري چې اوسنۍ جګړه یوازې د توغندیو جګړې نه دي، اصلي ځواک د معلوماتو دی. سټلایټونه، رادارونه، ډیجیټل څارنه، سمندري استخبارات او د هدف دقیق موقعیت. یعنی که ستا په لاس کې توغندی وي خو هدف ونه ویني نو وسله بې فایدې ده. همدا معلومات اوس چین او روسیه ایران ته ورکوي. په عرب سمندر کې د چین بیړۍ موجودې دي. دغو بیړیو کې پرمختللي رادارونه، سیستمونه، سټلایټ اپلینکونه او د جګړې عصري ټکنالوژي فعاله ده. هغوی ایران ته دا معلومات ورکوي چې هدفونه چیرته دي، برید باید کوم لور ته وشي، کوم ځای کمزوری دی او کوم وخت حمله اغېزمنه ده. یعنی ایران یوازې نه جنګیږي بلکې د لوی استخباراتي شبکې په مرسته جګړه کوي. او دلته یو بل حساسه موضوع هم راپورته شوې. راپورونه وایي چې پاکستان د ایران ځینو څارنیزو الوتکو او جیټونو ته پناه ورکړې ده. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې دا کار وکړ؟ ایران خو دومره پیسې هم نه لري چې پاکستان ته لوی اقتصادي امتیاز ورکړي. خو اصل کې دلته د چین فشار کار کوي. زما په نظر چین پاکستان ته داسې پیغام ورکړی، ډیر امریکا ته مه نږدې کیږئ. او پاکستان پوهیږي چې د چین له ملاتړ پرته اقتصاد او سیاست دواړه له خطر سره مخ کیږي. نو اوس صحنه داسې ده، ایران جګړه کوي، چین معلومات ورکوي، روسیه ستراتیژیک ملاتړ کوي او پاکستان ځینې پټې اسانتیاوې برابروي. خو که راشو اصل پوښتنې ته، ټرمپ ولې بیجینګ ته دومره بیړه لري؟ ځواب ډیر واضح دی، ځکه ټرمپ غواړي همدا اړیکه پرې کړي. هغه پوهیږي که چین او روسیه له ایران لاس واخلي نو د تهران پوځي توان به سخت کمزوری شي. او همدې هدف لپاره هغه له ځان سره د امریکا تر ټولو لوی اقتصادي کسان هم بیجینګ ته د تګ په لیست کې شامل کړي. یعنی په ساده اصطلاح داسې ویلی شو، امریکا چین ته وایي راځئ معامله وکړو، موږ به پانګونه وکړو، اقتصادي امتیازات به درکړو، تجارت فشار به کم کړو، خو بدل کې له ایران فاصله واخلئ. همدا د ټرمپ اصلي هدف دی، ځکه واشنګټن پوهیږي چې د امریکا اصلي او راتلونکی ستر دښمن ایران نه دی بلکې چین دی. او همدا ټکی اوس د امریکا د استخباراتو، پینټاګون او امریکایي امنیتي ادارې تر ټولو لویه اندېښنه ګرځېدلې. خو که راشو د دې نړیوالې لوبې تر ټولو ستر حقیقت ته، نو امریکا ښه پوهیږي چې د نړۍ راتلونکی ستر جنګ به نه د ایران لپاره وي، نه د اوکراین لپاره او نه هم یوازې د منځني ختیځ لپاره، بلکې اصلي جګړه د هند آرام سمندر سیمې لپاره ده. همدا سیمه ده چې راتلونکی نړیوال اقتصاد، نړیوال تجارت، سمندري ځواک او ټکنالوژیک تسلط به کنټرولوي. او دلته تر ټولو ستر نوم څوک دی؟ چین. امریکایي امنیتي اداره، پینټاګون او CIA ټول په دې خبره تقریبا متفق دي، اصلي خطر ایران نه دی، اصلي خطر چین دی. ولې؟ ځکه چین په حیرانونکې چټکۍ سره مخ پر پورته روان دی. اقتصاد یې ورځ تر بلې رشد کوي، پوځ یې پراخیږي، ټکنالوژي پرمختګ کوي او سمندري ځواک یې اوس د امریکا د بحري ځواک سره سیالي کوي. نو دا هغه څه دي چې واشنګټن ته ویره پیدا کوي. امریکا احساس کوي که چین همداسې دوام وکړي نو راتلونکو 10 یا 12 کلونو کې به چین د نړۍ د ځواک توازن بدل کړي. او همدا علت دی چې په واشنګټن کې پر ټرمپ فشار زیات شوی. ټرمپ ته ویل کیږي چې موږ په ایران کې بند پاتې یو، موږ په اوکراین کې هم ښکیل یو او په همدې وخت کې چین ورځ تر بلې قوي کیږي. امریکا اوس دا احساس کوي چې که ژر له دې جګړو ونه وځي نو اصلي سیالۍ به وبایلي. او همدې لپاره ټرمپ اوس هڅه کوي چې له چین سره یو ډول لویه معامله وکړي، ځکه چین یوازې د خبرو په ژبه نه راضي کیږي، چین د معاملې خلک دي. خو ستونزه دا ده چې چین به ارزانه معامله ونه کړي. بیجینګ به له ټرمپ څخه ډیر لوی قیمت وغواړي، شاید اقتصادي امتیازات، شاید د تعرفو نرمښت، شاید د ټکنالوژي محدودیتونو کمول او شاید نور ستر نړیوال امتیازات. خو بیا هم سوال پیدا کیږي، آیا ټرمپ به دومره لوی قیمت ورکړي؟ نو دا به په راتلونکي کې معلومه شي. بل لور ته ولادیمیر پوتین هم تازه اشاره کړې چې د اوکراین جګړه ممکن ورو ورو د پای په لور روانه شي. ولې؟ ځکه نړیوال ځواکونه اوس غواړي خپله اصلي انرژي د یوې بلې سترې مقابلې لپاره وساتي، او هغه مقابله د چین او امریکا ترمنځ ده. یعنی د نړۍ اصلي لوبه اوس له منځني ختیځه ورو ورو د هند آرام سمندر په لور حرکت کوي. همدلته به د راتلونکو لسیزو برخلیک ټاکل کیږي. او همدې لپاره د ټرمپ دا سفر یوازې یو عادي ډیپلوماټیک سفر نه دی، بلکې د راتلونکي نړیوالې جګړې د نقشې او مهمه برخه ده. نو اوس ډونالډ ټرمپ ښه پوهیږي
چې امریکا نور نشي کولی په یو وخت کې په څو لویو جبهاتو کې بند پاتې شي. ایران، اوکراین، منځنی ختیځ او بیا د چین پر ضد ستره سیالي. دا هر څه د امریکا لپاره ډیر درون بار ګرځېدلی او دلته اصلي ویره دا ده که امریکا همداسې په کوچنیو او اوږدو جګړو کې مصروفه پاتې شي نو چین به په آرام، خاموش او حساب شوي ډول د نړۍ اقتصاد او پوځي توازن بدل کړي. همدا علت دی چې واشنګټن اوس هڅه کوي چې له ځینو جګړو ځان ورو ورو وباسي، ځکه د امریکا لپاره اصلي جګړه لا تر اوسه نه ده پیل شوې. اصلي جګړه هغه ده چې د نړۍ راتلونکی به ټاکي او هغه جګړه د چین پر ضد ستراتیژیکه مقابله ده. یعنی ډېری ستراتیژیک شنونکي باور لري چې د راتلونکو لسیزو اصلي سیالۍ به د امریکا او چین ترمنځ وي. په همدې خاطر ټرمپ اوس غواړي د ایران بحران کنټرول کړي، د روسیې رول محدود کړي او چین له تهران څخه لږ لرې کړي. خو دا کار هیڅ اسانه نه دی، ځکه چین اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی او روسیه لا هم یو خطرناک پوځي ځواک ګڼل کیږي. بل لور ته ایران هم پوهیږي چې یوازې نه دی، نو ځکه ټرمپ اړ شوی چې له سختو شعارونو وروسته اوس د معاملې، نرمښت او اقتصادي امتیازاتو لاره خپله کړي. همدا لامل دی چې د نړۍ ستر شرکتونه ورسره بیجینګ ته روان دي. دا یوازې سوداګري سفر نه دی، دا د نړیوال فشار، پټو معاملاتو او ستراتیژیکو امتیازاتو سفر دی. یعنی موږ به تاسو ته اقتصاد درکړو، تجارت به پراخ کړو، پانګونه به درته زیاته کړو، خو بدل کې د ایران ملاتړ لږ کم کړئ. همدا د ټرمپ د سفر اصلي هدف ګڼل کیږي. خو که چین ډیر لوی قیمت وغواړي نو بیا به ټرمپ له سخت انتخاب سره مخ شي، یا به امتیازات ورکوي او یا به د ایران جګړه نوره هم اوږده شي. او که جګړه اوږده شي نو د تیلو نړیوال بازارونه به ولړزیږي، امریکا به لا زیاته ستړې شي او چین به لا زیات قوي شي. همدا هغه حالت دی چې امریکا امنیتي اداره نه غواړي، ځکه هغوی باور لري چې راتلونکي لسیزې به یوازې د یوه ځواک تر سیوري لاندې وي، چاینا. نو اوس ټوله نړۍ د بیجینګ دې سفر ته ګوري. آیا ټرمپ به وکولی چې چین قانع کړي؟ آیا روسیه به پټه معامله ومني؟ آیا ایران به یوازې پاتې شي؟ او که نړۍ د یوې بلې سترې مرحلې په لور روانه ده، راتلونکې ورځې به دا هر څه روښانه کړي. خو یو حقیقت واضح دی، د نړۍ د قدرت اصلي مرکز اوس ورو ورو له منځنۍ ختیځه د هند آرام سمندر په لور انتقالیږي. یعنی هغه نړۍ چې موږ پیژندله ورو ورو بدلیږي. پخوا به هره نړیواله لویه جګړه د منځنۍ ختیځ پر محور سرخول کېده. تیل، انرژي او سیمهیز نفوذ د نړۍ د سیاست تر ټولو ستر عنوانونه وو. خو اوس صحنه بدلیږي. نړیوال ځواکونه نور یوازې د نفتو لپاره نه جنګیږي، بلکې د راتلونکي ټکنالوژۍ، سمندري لارو، مصنوعي ځیرکتیا، چیپونو او نړیوال اقتصاد د کنټرول لپاره سیالي کوي. او د دې نوي لوبې میدان دی د هند آرام سمندر ستره سیمه. همدلته به د نړۍ راتلونکي اقتصاد جوړیږي، همدلته به د نړۍ ستر سمندري مسیر کنټرولیږي او همدلته به د راتلونکي لسیزو نړیوالو ځواک ټاکل کیږي. چین دا هر څه ډیر مخکې درک کړي دي. همدا وجه ده چې چین خپل بحري ځواک پراخوي، نوې اقتصادي لارې جوړوي، په افریقا، اسیا او منځنۍ ختیځ کې نفوذ زیاتوي او د ټکنالوژۍ په ډګر کې له امریکا سره اوږه په اوږه روان دی. بل لور ته امریکا اوس احساس کوي چې وخت روان دی، ځکه که چین همداسې پرمختګ وکړي نو واشنګټن به د نړۍ د یوازینۍ ستر ځواک مقام له خطر سره وویني. او همدې ویرې ټرمپ مجبوره کړی چې له سختو جګړو لږ شاته شي او د معاملې لار خپله کړي. خو دلته یوه ډېره مهمه خبره ده، چین یوازې د پیسو معامله نه کوي، چین د وخت معامله کوي. بیجینګ پوهیږي هره ورځ چې امریکا په ایران، اوکراین او نورو بحرانونو کې بنده پاتې کیږي، همغه ورځ چین ته د لا ډېر ځواک فرصت برابریږي. نو ځکه چین هیڅ بیړه نه لري، برعکس امریکا په بیړه کې ښکاري. او همدا وجه ده چې ټرمپ اوس غواړي د هرې ممکنې لارې له چین سره اړیکه نرمه کړي. خو پوښتنه دا ده، آیا چین به رښتیا هم د ایران ملاتړ کم کړي؟ دا دومره اسانه نه ده، ځکه ایران د چین لپاره یوازې یو متحد نه دی، بلکې د انرژۍ، جغرافیا او سیمهیز نفوذ یو مهمه کړۍ ده. همداراز روسیه هم نه غواړي چې امریکا په اسانۍ له دې فشارونو خلاصه شي، ځکه مسکو پوهیږي چې که واشنګټن له منځنۍ ختیځ او اوکراین څخه وزګار شي نو ټول تمرکز به د چین او روسیې پر ضد راټول شي. نو اوس نړۍ د یو ډیر حساس توازن پر سر ولاړه ده. امریکا غواړي ځان راوباسي، چین غواړي وخت نه استفاده وکړي، روسیه غواړي امریکا مصروفوي او ایران غواړي تسلیم نشي. همدا ده د اوسنۍ نړیوال سیاست اصلي څیره، یوه داسې لوبه چې ښکاره برخه یې جګړه ده، خو پټه برخه یې اقتصاد، استخبارات او نړیوال نفوذ دی. او همدا لامل دی چې د ټرمپ دا سفر یوازې یو سیاسي سفر نه ګڼل کیږي، بلکې د راتلونکي نړیوال نظم د جوړېدو د جګړې یو مهمه پرده ده. پایله که اوس دا ټوله لوبه را خلاصه کړو نو داسې ویلی شو، نړۍ د یو ستر بدلون له پړاو څخه تیریږي.
هغه وخت تیر شوی چې امریکا به یوازې د نړۍ برخلیک ټاکه. اوس نوې ځواکونه راپورته شوي، نوې اتحادونه جوړ شوي او د قدرت توازن ورو ورو بدلیږي. چین یوازې یو اقتصادي هیواد نه دی بلکې د نړیوال نفوذ، ټکنالوژي، پوځ او ستراتیژۍ ستر لوبغاړی ګرځېدلی. روسیه بیا هڅه کوي چې امریکا په څو جبهاتو کې مصروفه وساتي تر څو واشنګټن هیڅکله بشپړ تمرکز ترلاسه نه کړي او ایران سره له ټولو بندیزونو او فشارونو هڅه کوي وښایي چې لا هم مقاومت کولی شي. بل لور ته امریکا اوس په یو ډېر حساس حالات کې ده. که شاته شي نړیوال ایمیج یې کمزوری ښکاري، که مخ ته لاړه شي نو ښایي په اوږدو او سترو جګړو کې لا ژوره ډوبه شي. همدا وجه ده چې ډونالډ ټرمپ اوس د زور او معاملې ترمنځ یو منځنۍ لاره لټوي. هغه پوهیږي چې یوازې جګړه حل نه ده، یوازې فشار کافي نه دی او یوازې اقتصادي بندیزونه هم هر څه نشي بدلولی. نو ځکه ټرمپ هڅه کوي له چین سره داسې معامله وکړي چې ایران محدود شي، روسیه تر فشار لاندې راشي او امریکا وکولی شي خپل اصلي تمرکز د هند آرام سمندر سیمې ته واړوي. ځکه د واشنګټن په نظر راتلونکی به هلته وي. خو تر ټولو لویه پوښتنه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. آیا نړۍ د یوې نوې سړې جګړې په لور روانه ده او که د یوې لا خطرناکې مستقیمې مقابلې په لور؟ دا پوښتنه لا بې ځوابه ده، خو یو حقیقت هیڅوک نشي بدلولی. د نړۍ نوی نظم د جوړېدو په حال کې دی او د بیجینګ دا سفر د همدې نوي نظم د جوړېدو له تر ټولو مهمو فصلونو څخه یو ګڼل کیږي. د بیجینګ دا سفر شاید د ډیرو خلکو لپاره یوازې یو سیاسي ملاقات ښکاره شي، خو د پردې تر شا د نړۍ ستر قوتونه د راتلونکي د نقشې د رسمولو هڅه کوي. خو حقیقت دا دی د نړۍ راتلونکی به یوازې په جګړو کې نه ټاکل کیږي. راتلونکی به د اقتصاد، ټکنالوژۍ، استخباراتو او ستراتیژیکو اتحادونو له لارې ټاکل کیږي. هغه هیواد به بریالی وي چې قوي اقتصاد ولري، پرمختللې ټکنالوژي ولري، نړیوال نفوذ پراخ کړي او د اوږدې لوبې حوصله ولري.